سلامونه او درنښت ټولو ته. نن په موزیلا کامن وایس باندې غږیږو چې د دې ګټې څه شی دي او څنګه استفاده سي. موزیلا کامن وایس یوه نړیواله د غږ ثبتولو، راټولولو او شریکولو پروژه ده چې په 2018 کال کې جوړه سوې ده. دوی هدف یوازې دا نه دی چې غټې ژبې ته له ټکنالوژي او له AI استفاده وکړي، بلکې دوی وایي چې باید وړې ژبې او کوچنۍ کتلې ژبې هم باید له AI او له ټکنالوژۍ استفاده وکړي. په دې کې د غږ ثبتولو او شریکولو ګټې دا دي چې یو موږ په خپله ژبه کې په ټکنالوژي کې هر رقم څېړنه کولی سو، په خپله ژبه کې زده کړې پکې کولی سو او همدغه ژبه چې موږ کله AI ته اضافه کړو همدې باندې بیا کولی سو خپل موبایل لپاره یا کمپیوټرونو او یا داسې نور ډیټابیسونو کې خپل اپلیکیشنونه جوړ کړو. نو اوس راځو د کامن وایس د استفادې لاره تاسو درښیم. همدا راځو کروم ته. کروم کې دلته سرچ کوو کامن وایس. کامن وایس چې مو سرچ کړ، کله چې تاسو ویب سایټ ته ننوځئ دلته به تاسو ته لومړی انګلیسي ژبه راسي. دغه په کونج کې درې ټکي وهو، دلته لاګین یا ساین اپ وهو. دلته خو ما مخکې اکاونټ لرم، دلته یو ماته یو اتومات خپل زما ایمیل او راوړو. خو تاسو که غواړئ نوی اکاونټ جوړ کړئ دا یوز ا ډیفرنټ اکاونټ به ووهئ. خپل ایمیل پاکومه. که تاسو چېرته هغه ایمیل غواړئ چې دلته اکاونټ داخل کړئ چې هغه باندې تاسو ګوګل اکاونټ یا اپل آی ډي جوړه کړئ، نو کوم ګوګل اکاونټ جوړ کړئ ګوګل اکاونټ به ووهئ، او که اپل آی ډي بیا د اپل په لوګو باندې کلیک کوئ دلته، او بیا کولی شئ دلته تاسو خپل ایمیل هم داخل کړئ. مثال که مو هر ایمیل هغه داخلوئ. اوس زه راځم له ګوګل اکاونټ له لارې مخته ځم، ځکه دا طریقه لږ څه اسانه ده. دلته بیا هم خپل ایمیل، دلته بیا تاسو ادامه ورکړئ دغه طریقې ته. بس له همدې سره ستاسو اکاونټ جوړ شو. لومړی دلته خپله پښتو ژبه انتخابوو. دلته وروسته موږ ته دا درې ټکي وهو، دلته وغږیږئ، واورئ او ولیکئ. دلته لومړی موږ غږېدل انتخابوو. کله چې دا خلاص شو دلته موږ ته یوه جمله راځي پورته لیکلې چې انګلیسي د زده کړو نړیوال معیار دی. موږ که غواړو دا ثبت کړو دلته د ریکارډ یو نښان راغلی، دا ریکارډ وهو، جمله ثبتوو او بېرته یې بیا تاییدوئ. انګلیسي د زده کړو نړیوال معیار دی. بس له دې سره زموږ دا جمله ثبت شوه. اوس که غواړو چې موږ هغه جملې چې بل چا ویلې دي هغه واورو، یعنې چې په هغو تایید ورکړو یا یې رد کړو، دوی غلط ویلي که صحیح، واورئ ووهو. کلیپونه وسپارئ دا ووهو. دا جمله نه پوهېږم چا ویلې ده، اوس یې موږ واورو. علم یوه عربي کلمه ده چې په لغت کې د پېژندنې، شعور او یقین په معنا. دا جمله چې دی په ګرامري او تلفظي ډول باندې سمه ویلې ده، اوس دلته موږ هم تاییدوو ورسره. او وروسته له دې د لیکلو برخې ته راځو. دلته همدا کلیپونه چې موږ مخکې ویل دا هم تاییدوو. دلته به درې ډوله لیکل موږ کولی شو. یوه جمله راځي، یو کوچنۍ بسته، یو پاراګراف راځي، او یوه لویه ډله ده چې په هغه کې یو بسته فایل اپلوډ کېږي. دلته موږ یوه جمله لیکلی شو. جمله چې مو ولیکله بیا د جملې ټوله یې لیکو چې ګران او خواړه دي، موټروان او ترانسپورټ دی، مالیه د هغه کې خپله هرې برخه وه هغه یې انتخابوو.
کله چې مو جمله بشپړه کړه دلته اخر کې هغه راځي د وسپارئ یو اپشن راځي دغه سبمیټ. لومړی به دا تاییدوو، زه تایید کوم چې دا جمله عامه ډومین ده او زه یې پورته کولو اجازه لرم. داسې سبمیټ کوئ جمله ثبتېږي. بیا کتنه کې بیا هغه جملې راځي دلته هغه چا لیکلي دي یا یې ثبت کړي دي هغه موږ ګورو، تاییدوو یا بیا یې رد کوو. دلته دغه جمله چا لیکلې ده، اوس موږ دا ګورو چې دا سمه ده او که سمه نه ده. د جملې لارښوونې دلته لاندې لیکل شوي دي، په همدې باید برابر وي هغه جمله سمه ده. اوس منډه د مزمنو ناروغیو ضد ده. دا موږ راځو که ګورو که سمه وه تاییدوو او که نه وه سمه رد کوئ. دا جمله سمه ده موږ هم یې تاییدوو. استاد د شاګرد غږ اوري، دا هم سمه ده، دا هم تاییدوو. کومه جمله باندې موږ نه پوهېدو هغه دا پرېږدئ، یعنې سکیپ ووهو، او که کومه غلطه وه هغه باندې نو ووهو.